لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې شنبه د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد رئیس په مشرۍ دغه وزارت پلاوي د هلمند پوهنتون له رهبرۍ استادانو اداري کارکونکو او محصلانو سره وکتل او په بیلابیلو موضوعاتو خبرې ورسره وکړې. یک شنبه په کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د امارتي تحصیلي نهادونو یو شمېر استادانو ته د لوړو زده کړو روزنیز مدیریتي سیستم د معرفي او لوړو زده کړو تحصیلي درسي کورسونو شمتو کولو څرنګوالي په اړه 3 ورځنی ورکشاپ دایر شو. دوشنبه د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون د دکتورا برنامې لستنو محصلینو د عامه روغتیا وزارت اړوند مسؤلینو په ملتیا د علمي سیر په ترڅ کې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي څخه لیدنه وکړه. شیخ زاید پوهنتون کې لخکېلو خو سره د علمي څېړنو د پایلو شریکولو دوهم کنفرانس ترسره شو چې د پوهنتون مسؤلینو او منصبینو ترڅنګ پکې د اړوندو ولایتي ادارو مسؤلینو هم ګډون کړی و. سه شنبه د کابل طبي علومو پوهنتون له لوري د یاد پوهنتون لزګونه تنه ممتاز محصلین وسایل شول چې په مراسمو کې د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د خدمتونو او همغږۍ د اکاډمیکو چارو څارنې او ارزونې او د بهرنیو اړیکو او بورسونو د تنظیم رئیسانو ګډون کړی و. تخار پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي څلورمو ټولګیو محصلینو له لوري په نړیوالو مالي سیستمونو کې د ډیجیټل اسعارو اغیزې تر عنوان لاندې څیړنیز کنفرانس وړاندې شو. چهارشنبه هرات پوهنتون کې د هرات هنري مکتب او عثماني هنري مکتب سمپوزیم د یاد پوهنتون مسؤلینو او محصلینو د ترکیه سرکنسول او د ټیکا دفتر رئیس په ګډون ترسره شو چې 20 څیړنیزې مقالې پکې وړاندې شوې. ننګرهار پوهنتون کې د افغانستان اسلامي بانک مرکزی دفتر استازو له لوري د 14 پوهنځیو محصلینو ته د اسلامي بانکدارۍ په اړه د عامه پوهاوي سیمینار وړاندې شو. او پنځشنبه د هیواد سړو سیمو تحصیلي نهادونو کې د روان 1403 تحصیلي کال د خزانه سیمستر ازموینې پیل شوې.